أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترنيت في آخر اللفظ والله لا يحب كل كفار أثيم. ترجمة كده الله فاك نفخ هر كافر أو غنانغار. قلت مونغا متى ترجمة كده معناه قلت كل كفارنا مرادنا شكرا. ځکه کفر په ډېرو معنو سره راځي. کفر کې معنی د پټېدو ده. موږ د دې مخکې وضاحت کړو چې کافر ته زمیندار ته هم ویل کېږي چې هغه دا زړه په دې ځمکه کې پټوي. دارنګې کافر هغه اصلي کافر کوم چې عقایدو او د اسلامي دغه نه انکار کوي نو هغه ته هم کافر په دغې معنی وایي چې هغه دغه د اسلامي عقایدو او د الله پاک هغه احکام پټوي په هغې عمل نه کوي د هغې انکار کوي. نو دغرنګې ناشکره هم داسې په ده کې د کفر معنی دا ده چې دا ناشکره چې دی د الله پاک نعمتونه څه پټوي ناشکري کوي خو د الله پاک هغه نعمتونه پټوي. نو دې ته دلته چې دی مراد د دې کله کفار د ناشکره دی او نور تفسیر حق تفسیر دی چې د دې نه مراد هغه قول دی چې څوک سود لره حلال ګڼي نو هغه د کفر قول کوي. نو والله لا يحب كل كفار اثیم چې الله پاک نه خوښوي هر ناشکره او ګناهګار دی. زموږ بحث په سود کې روان و په هغې کې چې دی پوره خبره شوې وه. نو پرون موږ دا خبره کوله چې د سود د حرامېدو کې څه حکمت او مصلحتونه د الله دي. د څه وجې دا نور خو ډېر کېدی شي حکمتونه څه لږ بحث پکې موږ پرون کړی چې د څه حکمت او د مصلحت د وجې چې دی دا سود حرام کړی شوی دی. هغې موږ په مختلفو دوه درې ضابطو سره چې دی هغه د هغې دغه وکړو او د هغې ټولو خلاصه دا وه چې نقصان وختي دی لږ وخت لپاره پیدا وختي ده انتهایي لږ وخت لپاره پیدا او نقصان یې څه دی یا ډېر وخت لپاره دی یا همیشه دی. بل دا فایدې چې دا هغه څه ده هغه یو فرد یو څو کسانو ته میلاوي او نقصان یې په ټول قوم راځي. دا ټولو خلاصه دا وه. نو دغې حکمتونو او مصلحتونو تحت الله پاک نقصانات یې سیوا دي نو بیا هر عاقل او هوښیار سړی چې دی چې د یو شي نقصانات سیوا پیدا کوي نو هغې ته فایدهمند شی نه وایي هغې ته نقصان دي شی وایي. نو انتهایي نقصانات یې دي د سود د دغې وجې چې دی حکمت او مصلحت تحت چې دی حرام کړی شوی دی. بیا د هغې په کولو کې نقصانونه څه دي نقصانونه پکې څه دي څه لږ ډېر بحث پرون هم شوی و لیکن نن چې د هغې نقصانات مختلف صورتونه کېدی شي که نه معاشي نقصانات یې څه دي د سودو اقتصادي نقصانات څه دي د هغې روحاني نقصانات څه دي اخلاقي نقصانات یې څه دي او د دې نه علاوه په شریعت پرو سره په قرآن کې د هغې څه تاییدات دي د حدیثو دي. نو د ټول ناول د دې معاشي نقصانات هم ډېر دي. نو چې چا دې سره تعلق یې د دې معیشت سره نو هغه ته به ډېر پته لګي لیکن څه لږ ډېر به ترې موږ بیان کړو. ټوله ټول ناول خو دا چې د سود د حرمت دپاره صرف دومره خبره هم کافي ده چې نو پیدې څه ده هغه لږه ده وختي ده او نقصان یې ډېر دی. نو د حرمت دپاره او د منع کېدو لپاره دغه معمولي خبره هم پکار ده عقلمند سړی داسې کار نه کوي خو لیکن د هغې نه علاوه نور نقصانات. نو ګوره یو خبره دا ده چې سود کېږي په دوو طریقو سره. یو دا چې فردي طور کېږي یعنې په لږه سطحه کېږي. مثال به داسې ووایو مونږ یو سړي ځانه دوکان کولاو کړی په کلي کې د کلي په سطحه باندې تجارت کوي او یو سړي غټه کارخانه کولاو کړي د دغې شي نو هغه په غټه سطحه تجارت کوي. نو سود په طریقو مختلف وي. یو دا فردي سود کېږي یو دا د ملکي سطحه باندې او په قومي سطحه باندې سود کېږي. نو د هغې په داسې مثال شي لکه یو سړی دلته سود کوي چا له قرض مرض ورکوي او د هغې پیدا څه دی او بل دا چې په قومي سطحه کېږي لکه بینک نظام. په بینک نظام کې چې دی څه دی دې په قومي سطحه باندې یعنې په عوامي سطحه باندې څه کېږي سود کېږي. نو دې ته به دا سود کارخانه ویلی کېږي. او د هغه جدید دغه دا دی چې بینک چې دی دا یو داسې شی دی چې د دې نه پیدا یعنې د دې د داسې طریقې باندې بینک ته فواید پیش کولی کېږي چې د دې دا پیدا چې ده دا ټول قوم ته دی دې نقصانات نشته. هغه څنګه قوم ته یې داسې پیدا ده چې یو سړی مال ورسره شته لیکن د کاروبار طریقه وله نه ورځي نو چې دی خپلې پیسې په بینک کې کېږي. یو سړي سره مال شته خو لږ دی کاروبار پرې نشي کولی نو د هغه خپلې پیسې په بینک کې کېږي. نو دې ته اگر چې لږه پیدا راځي لیکن دې ته څه دی دې ته پیدا څه ده راځي یعنې یا به کاروبار نه پوهېږي یا ورسره لږه ده
کاروبار پې نشي کولی، خپل پې زړه نشي روانولی، نو په بینک کې کېږي نو دا سود څه دی راځي. بل دا نقطه پیش کولی کېږي چې د دې نه وجې چې دی د بینک ته وجې چې دی خلکو مالونه په دې کې جمع شي، نو سرمایه دارانو ته چې دی یو موقع میلاو شي، هغو ته یو غټه موقع دا میلاو شي چې هغو په دې باندې په غټه سطحه کاروبارونه کوي، نو هغو ته هم پیدا حاصلېږي. نو دا څه دی یو ظاهري رنګ ورکولی کېږي. د بینک دا نظام څه دی دا ښه کار دی، چېرته هم ښه کار نه دی، دا صرف د ظاهري هغه باطني نقصاناتو باندې نظر نه بلکې ظاهري دا خبره کولی کېږي چې بلکې دا پیدا. نو نقصانات معیشي ډېر کېدای شي، لکه یو د هغې نه دا دی چې د بینک نه چې دی یو هر سړی پیسې نشي اخیستی، ځکه چې د بینک د پیسو د راغستو لپاره شرط دا دی چې ته به د هغې ته خپل مارکیټینګ خپل سرمایه به شو کوې، ستا سره سرمایه څومره وه د هغې مطابق تاله بینک طرف درکړي. مثال په طور ستا سره 1 لاک روپۍ سرمایه ده، نو بینک به تاله 10 لاکه درکړي، ستا سره 10 لاکه ده نو تاله به 1 کروړ درکړي. نو ستا څومره سرمایه او څومره ستا آمدن او د هغې باندې دغې نو د هغې مطابق تاله چې دی بینک سود درکوي، په سود باندې پیسې درکوي. نو دا خو هر سړی راغستی نه شي، نو هر سړی په دې طریقه تجارت کولی نه شي، ځکه چې هر سړی سرمایه دار نه وي بلکې ډېر کم خلک سرمایه دار وي. یو خو دا چې تجارت طرف ته به خلک څه کوي، زیات خلک نه شي راغبه کېدی. دویم دا سرمایه داران خلک چې دی دوی چې په غټه سطحه د بینک نه دا پیسې راوباسي، یعنې دوی سرمایه داران وي او دوی چې دا پیسې راوباسي او په غټه سطحه په دې کې کاروبار شروع کړي، نو دوی دا مال سره دا ډېر په غټه سطحه کې چې د سود پیسې راغستې نو انتهایي زیاتې، لکه چا سره 10 لاکه سرمایه نو د 1 کروړ روپۍ راغستې، نو چې د 1 کروړ روپو مال دی راوړي نو دته دا مال څه میلاو شي، ښه میلاو شي په نسبت د هغې تاجرانو چې د هغو سره 1 لاک روپۍ 50,000 روپۍ هغو ته تجارت کوي، نو هغو ته دا مال د په شان ښه نه میلاوي، دته دا مال ښه میلاو شي، دی په مارکیټ کې دا شی څه کوي دا د هغې په نسبت سره ارزان خرڅوي. نو دلته دا کوم عمومي تاجران چې دي هغو سره خو د هر چا سره دا نه وي، زیات تاجران چې دي هغه غربا وي، په لږه سطحه باندې کاروبار کوي، نو د هغو هغه مارکیټ نه چلېږي، صرف د دې څو سرمایه‌داران دا یو کس یا یو کس چې په غټه سطحه دا مال راغوښتی ارزانه ته میلاو شي د سود په پیسو، نو هغه په دې کې دباو کړی شي. یو دا د سود والا سړي دا په ده کې د ټولو نه غټ صفت دی، دی خپل هم برابر څوک نه وي، یعنې شریک دله چې څوک رارسي د ده فطري دغه دا ده چې دی په څه طریقه باندې دباو کړي، یعنې دی په دې لالچ کې چې صرف زما را کاروبار زیاتېدی د بل نه زیاتېدی. نو دا سودي سړی چې دی دی خپل که چېرته یو سړی په غټه سطحه باندې خپل تجارت لږ بړوال وغواړي عام سړی، نو دی دا خپل سامان څه دی دته خو په غټه سطحه میلاو شوی خو هسې ارزان میلاو شوی دی، بل دا دی د دې بل د دباولو لپاره دا خپل سامان چې دی لږ په نقصان خرڅول شوي، لیکن چې دا بل مارکیټ والا کس چې دی د ده دا تجارت بړاو نه شي. نو په دې طریقې سره څه دی ډېرو خلکو ته نقصانات رسي او دغه یو کس یا دغه یو څو سرمایه داران چې په غټه سطحه د سود پیسې راغستې نو دوی د خپل مال دې ته دومره نقصان نه وي، خو بل له دومره نقصان ورکړي چې دی خپل مال ارزان خرڅوي، ظاهره خبره ده د هغه نه خرڅېږي، نو د هغه فایده خو څه کوي د هغه مال چې دی هغه کومه سرمایه چې هغه والا هم تباه کړي، نو په غټه سطحه دوی په دې طریقه باندې خلکو ته نقصان ورکوي. دویم دا معاشي یو بل نقصان دا هم دی چې سود والا سړی چې دی سود والا یو کس یا دغه سرمایه کاران چې دی یو څو تنه د دې د وجې چې دی په بازار کې قیمت بړاوېږي او کمیږي، یعنې دوی د قیمت بړاوی او کمی دا د دوی په اختیار کې پاتې شي، ځکه د هغې وجه بیان کړه دا نور خلک ورته دباو کړلی شي، دوی په غټه سطحه کاروبار کوي سودي پیسو باندې، نو د دوی سره مال ډېر وي، نور یا بیخي دباو یا مال ورسره کم وي، نو هغه خو صرف اخلي او خرڅوي بس شته خرڅ کړي هغه پیسې باندې نور پرې راوړي او دوی خو په غټه سطحه شی راغوښتی، نو دوی په بازار دوی د قیمت بړاولو لپاره دا چل وکړي چې شی پټ سټوري کړي، نو چې په غټه سطحه شی سټور کړي نو دا ګوره چېرته چې هم یو شی ګرانېږي ارزانېږي په هغې کې دا قاعده ده چې کله د یو شي طلب سیوا شي او شی کم شي نو شی څه کېږي ګرانېږي، لکه ډیمانډ او طلب یې سیوا شي، لکه بازار کې چیني ده د هغې ډیمانډ انتهایي سیوا دی او ټول شی چې دی هغه په ګودامونو کې پټ شوی دی، نو د دې وجې چې دی هغه څه طلب سیوا شو نو دا شي قیمت سیوا شي، نو دغه سرمایه کاران چې د سود په پیسو چې دا مال ډېر راوړی دوی دا شی پټ کړي، نو چې دا کله پټ کړي نو هغه قیمت دا شي څه شي سیوا شي، نو ګوره دته خو پیدا کېږي د ده د یو څو کسانو ته، لیکن ټول قوم ته نقصان شي او هغه شی د هغې د وجې څه شي ګران کړلی شي، نو دا دویم نقصان شو. دریم دا چې که چېرې بالفرض والمحال ده چې دا د سود مال راغستی په دې کې خو 10 لاکه روپۍ مثال په طور د ده دي، لیکن ده چې دا 90 لاک راغستی دا خو د قوم پیسې د بینک نه راغستی، که چېرته د ده دا مال تباه شي څه هلاکت پرې راشي وبا پرې راشي او دی مکمل نقصان وکړي ډون کړلی شي، نو په دې صورت کې به
دی اوس دا نقصان چې دی ظاهره خبره ده سره خو 10 لکه سرمایه وه نو دی خو دا تاوان خپل جیبه ډکولی نه شي او ده چې دا کمال راغستی دا بینک خو د قوم جیبي که نه دا خو د ټول قوم پیسې ده خو د ټول قوم پیسې راغستې نو اوس دی څه کوي نو که بینک والا ده دا پیسې معاف کړي ځکه چې بل څه طریقه کېدی نه شي دی به دا عذرونه پیش کوي او ده سره شی شته نه د کومې طریقې نه راوباسي وژنې پرې نو که بینک والا دا تاوان برداشت کړي د ده لپاره نو د هغې ټول اثر به څه په عوامو وګوري ځکه چې دا خو ټول د قوم پیسې نو 1% نقصان خو دته وشو په 10 لکو کې لیکن دا 9% دا 9% نقصان څه شو دا د عوامو شو بیا د عوامو وزیرانو نو دا بل نقصان چې په معیشت کې که نقصان یې وکړو نو هغه هم د هغې زور ټول عوامو نه ځي ځکه چې هغه بینک هغه پیسې خو دی نه شي ډکولی څلورم معاشي او معیشت کې دا نقصان هم د دې کې دی که بالفرض والمحال یو عام سړی یو تاجر نقصان وکړي نو هغه زیاتو نه زیات د څه نه محرومه کېږي د خپلې سرمایې نه محرومه کېږي او د هغې نه علاوه پیدې نه به محرومه شي او د خپلې سرمایې نه نور د هغه لینډ څه یو غریب به ترې جوړ کړی شي او که یو سود والا کس یو څوک سود کوي که هغه داسې بیخي تباه شي نو د هغه تباهي یوازې د خپلې سرمایې پورې نه وي د هغه خو سرمایه خو تباه شي لیکن د هغې نه علاوه دی چې په ده باندې د بینک د کومه قرضه چې راشي نو دغه پې هم سیمایي راشي نو دی بالکل بدحاله شي یعنې دی غریبۍ حالت ته هم نه رارسوي دی د غریبۍ نه هم په ښکته باندې بیخي بدحاله کوي او عام سړی که یو تاجر نقصان وکړي نو هغه خو د خپلې سرمایې مالي د سود مالي نه یې راغستی نو هغه صرف غریب شي دې نه علاوه نور هم نقصانات خو خلاصه ده معرفت القرآن کې هسې یو مثال لپاره چې د وضاحت لپاره په دې کې یو مثال لیکلی په 1954 کې پاکستان کې د مالوچو کاروبار ډېر په غټه سطحه باندې د سرمایه کارانو روان کړی او په هغې کې دې سرمایه کارانو ټول د بینکونو د سود په سود باندې پیسې راغستې نو کله چې د مالوچو دا کاروبار روان کړو ډېر په غټه سطحه باندې نو بس د الله پاک فیصله وه هغه کاروبار ډول شو دومره ډول شو لکه یو شی په 125 روپۍ خرڅېدو یا په 200 روپۍ خرڅېدو هغه راغی په 10 روپو د هغې قیمت راغی نو په دومره غټه سطحه دې سود راغستی د سود باندې پیسې د بینکونو نه او هغه شی ډول شو نو دې دا کار وکړو چې خپل مارکیټ یې بند کړو ځکه چې موږ دې دغه بینک هغه سود هم نشو پوره کولی ځکه چې دا پیسې په سود وي نو دې هغه سود هم نشو پوره کولی نو خپل مارکیټ یې بند کړو خو ملک ته چې دی حکومت ته چې دی فریاد شروع کړو چې زموږ مارکیټ ډول شوی دی او زموږ سره اوس ګزاره نو حکومت داسې وکړه چې کوم د 125 روپو شی مثال په طور هغه راغلی 10 روپو قیمت ته نو حکومت د خپل طرفه دا تاوان برداشت کړو د 10 روپو هغه شی ته څه کړو په 90 روپۍ واغست د دې لپاره چې دې دیوالې نه شي چې دې بالکل خراب نه شي نو دې سرمایه کارانو دپاره یې څه وکړو 10 روپو شی ته حکومت په 90 روپۍ واغست نو چې دا د دې په 90 روپۍ واغستو نو دا پیسې د چا لاړې دا د قوم پیسې لاړې نو دې چې دا د کوم تاوان شی و نو داسې مثال په مثال یې لیکلی چې په دغه وخت کې چې دی نو هم دغه په کروڑونو تاوان چې د حکومت وکړو نو دا هم څه و یو څو کسو د هغه د وجې چې ټول قوم له د هغې څه نقصان نه او خلاصې هم دغه ده چې د دې فایده د ټول سبق خلاصه څه شوه چې د دې ټول فایده چې ده هغه یو کس نیم ته ده یا یو څو کسانو ته ده او هغه هغو ته هم ده موږ پرون دا ویلي وو چې ګوره د سود پیسې د 40 کال نه مخکې ډېر بزرګانو دا لیکلي چې د 40 کال نه مخکې په دې باندې داسې افت راځي چې دا بالکل تباه کړلی شي نو هغو ته هم پیدا ونه رسي او نقصان یې څه دی ټول قوم ته دی پیدا یو څو کسانو ته او نقصان او پیدا هم وختي او هغه هم پیدا باندې نه دی حساب او نقصان یې ټول قوم ته او د دې نه علاوه د سود روحاني او اخلاقي هم ډېر نقصانات دي روحاني او اخلاقي یو نقصان خو دا دی چې د مسلمان سره چې کوم غټ جوهر دی غټ صفت دی هغه دا دی چې په مسلمان کې څه سخاوت ایثار پکې سخاوت پکې ایثار معنا ده چې بل له ترجیح ورکړي په ځان باندې یعنې په ځان سره تکلیف تېرې خو چې بل مسلمان چې دی هغه مصیبت ختم کړي لکه څنګه چې صحابو باره کې قرآن مجید کې ذکر شوي که نه ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه دا د صحابو صفت ده په دې باندې قرآن د آیت نازل شوی دا په یو واقعه باندې نازل شوی چې دوی په څه کوي په ځان باندې بل له ترجیح ورکړي یعنې په ځان څخه تېرې بل له ترجیح ورکړي نو په دې سودي سړي کې دا ایثار او سخاوت دا د سود د ټولو نه غټ دا یو صفت د سود سره دا خبره لازم ده چې په دې کې د سخاوت څه شي ختم شي بل له پیدا ورکول څه شي ختم شي یو خو پکې روحاني او اخلاقي دا نقصان کېږي بل له پیدا ورکول خو څه کوي دی خپل برابر هم څوک نه ګڼي چې د سره څوک چېرته سرمایه کاري کې برابري که نه د دې سودي سړي دا فطرت دی چې بس دی بس طریقه تباه کړلی شي
نو دکې دا سخاوت او د دې ایثار یعنې بل لره تکلیف ختمولو دا ماده پکې. دویم دا چې دا روحاني او اخلاقي بل نقصان پکې دا کېږي چې سودي سړی چې دی د دې مال د دې په دې زیاتولو په دې هرس کې دی دومره لاړ شي چې دې ته هېڅ هم نه ښکاري، ده ته خپل پیدا او نقصان نه ښکاري. کله کله د غټو نقصاناتو سره چې دی هم مخ کي. لکه د هغې مثال دا دی پکې روان دومره غټ نقصانونه پکې وکړي چې قتل او دې ته پکې هم لاړ شي. دا پکې هم یو روحاني نقصان کېږي. د هغې نه علاوه چې بیا انشاءالله ثواب بحث وکړو. اوس راځئ د خپل آیت ته. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. ور مخکې چې دی د سود والو چې دی تذکره الله پاک وکړه، د هغې د حرمتو، بیا په هغې باندې مختلف عذابونو تذکره وکړه شوه. یو دا چې دوی به د قیامت په ورځ څه د قبرونو چې پاسي محشر ته لیوني به پاسي. بل عذاب الله پاک ذکر کړو، که دوی لره څوک حلال ګڼي نو همیشه لپاره ورسوي په جهنم کې، او که حلال یې نه ګڼي نو بیا هم په جهنم ته به ځي د ګناه نه. بل چې دی عذاب یې ذکر کړی شو او مصیبت چې الله پاک یمحق الله الربا ویربي الصدقات، چې الله پاک دې سود لره څه کوي ختموي. او د هغې بیا موږ پرون وضاحت کړو چې د آخرت په اعتبار سره خو د یقیني خبره ده، لیکن د دنیا په اعتبار سره هم د هغې موږ پوره مثالونه ویلي چې دنیا په اعتبار سره څنګه ختموي دا مختلف عذابونه. نو دا د الله پاک څنګه چې د قرآن اسلوب دی چې چېرته د داسې ګناهګارو خلکو د انجام د هغې تذکره کېږي، الله پاک د هغې سره د مؤمنانو او د دې د درجاتو او د دې د اجر عظیم چې دی تذکره کوي. نو دې آیت کې د مسلمانانو د اجر عظیم تذکره ده چې ان الذين امنوا، چې بېشکه هغه کسان چې ایمان یې راوړی او عملوا الصالحات او نیک اعمال یې کړي، واقاموا الصلاة او لمونځ قایم کړی دی د خپل تمامو شرایطو سره، وآتوا الزکات او زکات یې ورکړی دی، لهم اجرهم عند ربهم، د دې لپاره اجر دی د رب په نزد، د دې لپاره اجر عظیم دی، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، او چې په دې به نه ویره وي او نه به څه غمجن کړی شي. د دې نه بل غټ نعمت او اجر څه دی چې د غم چې دی په تېر شوده وخت باندې په تېر وخت کې دې څه پاتې شي د هغې به ورته غم وي، او د روان وخت به ورته ویره نه وي. ان الذين آمنوا، بېشکه هغه کسان چې مؤمنان دي د ایمان یې راوړی، وعملوا الصالحات او نیک اعمال یې کړي، واقاموا الصلاة او لمونځ قایموي، وآتوا الزکات او زکات ورکوي، لهم اجرهم عند ربهم، د دې لپاره اجر دی د رب په نزد، ولا خوف علیهم، نه به څه یره وي په دې باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دې غمجن کړلی شي.